ځوان او مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د خاپیرې نغمې زوم کیږي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. خاپیرې چې په نغمه مشهوره ده، د افغانستان مشهوره سندرغاړې ده. نغمه دوه لوڼې او دوه زامن لري چې د لوڼو نومونه یې لیما او مدینه دي او د زامنو نومونه یې انور او خیبر. له دې وړاندې نغمې خپله یو لور مشهور سندرغاړي شفیق مرید ته واده کړې وه. اوس ویل کېږي چې خپله دوهمه لور یو بل مشهور سندرغاړي جاوید امرخیل ته ورکوي. نغمه د لومړي ځل لپاره له استاد منګل سره واده وکړه چې وروسته یې له هغه څخه طلاق واخیست او اوس د یو پخواني جهادي مشر له زوی سره یې واده کړی. جاوید امرخیل هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې ډیر زیات شهرت موندلی او ډیرې وطني سندرې هم ویلي او د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای پیدا کړی دی. نغمې تازه جاوید امرخیل ته وړاندیز کړی تر څو د نغمې له دوهمې لور سره واده وکړي، خو جاوید امرخیل تر اوسه پورې په دې تړاو مثبت او یا منفي ځواب نه دی ورکړی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري، ښه وخت.